بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته د موبایل اړوند یو ډیر مهم ټریک ښیم چې تاسې څنګه کولی شئ په یو وخت کې چې کوم دی هټ سپاټ او وای فای آن کړئ. اوس ګورئ دلته چې دی موږ سره وای فای آن ده، تاسې دا لیدلی شئ دې ځای نه دا وای فای چې ده موږ سره دا آن ده. دا چې دی هټ سپاټ آن کوو نو هټ سپاټ چې آن کوي ګوره دلته لیکي ټرن آف وای فای ټو یوز موبایل هټ سپاټ وای فای نیډ ټو بی ټرن آف. نو که وای فای آن کې هټ سپاټ به بندېږي، که هټ سپاټ آن کې وای فای به بندېږي. ګورئ که ټرن آف باندې کلیک کړو او اوس دلته راشو وګورو وای فای زموږ بنده شوه، هټ سپاټ آن شو. نو دې مشکل د حل لپاره چې څنګه کولی شو دواړه په یو وخت کې آن شي، نو دې دپاره به تاسې راشئ سیټنګ ته. سیټنګ به پیدا کوئ خپل موبایل کې. ګورئ زمونږ دا سیټنګ دی، سیټنګ ته راغللو. صحیح شو. سیټنګ به تاسې اوپن کړئ. کله مو چې سیټنګ اوپن کړ، سیټنګ به بیا راشئ تاسې پیدا به کوئ کنیکشن. په کنیکشن باندې به تاسې کلیک وکړئ. په دې کې به بیا راشئ تاسې موبایل هټ سپاټ اینڈ تیترینګ ته به راشئ. دا به اوپن کړئ. دا مو چې اوپن کړ بیا به راشئ موبایل هټ سپاټ به پیدا کړئ او دا به دې باندې به کلیک وکړئ. تاسې دې باندې مو چې کلیک وکړ تاسې به بیا راشئ دې کې به پیدا کړئ نیټورک نیم. اوس ګورئ دلته لیکلی ګلیکسي A350 5G. دا نیم مو پیدا کړ، دې باندې به کلیک وکړئ. دې کې به تاسې پیدا کړئ ایډوانس. ایډوانس دا دی، ایډوانس باندې به کلیک وکړئ. دا ایډوانس به پیدا کړئ. دې باندې مو چې کلیک وکړ لاندې به راشئ. تاسې ګورئ دلته به تاسې بیا پکې څه وګورئ، وای فای شیرینګ دا اپشن دی. شیر یور فونز وای فای کنیکشن ان اډیشن ټو موبایل ډیټا. دا به تاسې آن کړئ. کله مو چې دا آن کړ ټرن آن وای فای شیرینګ دا به اوکې کړئ. اوکې نه وروسته به دا سیف کړئ. کله مو چې سیف کړ د سیټنګ نه به ووځئ. اوس تاسې راشئ دلته وای فای ته. تاسې وګورئ وای فای چک کړئ. وای فای دغه ده، وای فای زه آن کوم. وای فای آن شوه، اوکې کړئ. راځو اوس هټ سپاټ ګورو. هټ سپاټ هم ګوره زموږ آن دی. ګورئ دواړه په یو وخت کې مونږ کولی شو چې آن کړو. اوس وای فای هم آن شوه او هټ سپاټ هم آن شو. نو دا ډیره مهمه طریقه ده. هیله ده چې تاسې په پوه شوي یاستئ. مننه. السلام علیکم.